صالح د مقاومت جبهې او روسانو ترمنځ د اړیکو پیل هرکلی کوم. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د زرغون بهیر رئیس امرالله صالح د مقاومت په نوم جبهې د مشر احمد مسعود او د فدراتیفي روسیې د پارلمان ترمنځ د وروستیو ناستو پاستو هرکلی کړی او هغه یو ښه زیری بللی دی. امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د روسانو او مقاومت جبهې ترمنځ د رسمي اړیکو پیل د طالبانو سره د مبارزې په لاره کې غوره ګام، ښه ستراتیژیکي او مثبت تحول دی. د هغه په وینا د روسیې په پارلمان کې د احمد مسعود شتون ځکه لاسته راوړنه ده چې دغه پارلمان له کرملین ماڼۍ سره همغږي سیاستونه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ زاویه نیوز د خپلو معلوماتو پر اساس خبر نشر کړی و چې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د یوې بلې جګړې پیل لپاره د لوبغاړو انتخاب پیل کړی او ځینو کسانو ته یې پیسې هم ورکړي دي. د دې کار په غبرګون کې طالبانو له امریکا او پاکستان سره ناستې زیاتې کړي او ځینې نوې ژمنې یې هم ترلاسه کړي دي. دا و چمتو کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وه.